ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیات پوه نه چې بشکا خاص د الله تعالی د پورا د اسماني نه او ځکه بادشاہیدو چاته چې وغوړي عذاب ورکوي او چاته چې وغوړي بخښنه کوي او الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دے هغه کسون غمجن نکی چې په کوپر کې یو د بل نه جلتی کوي د هغه خلک څخه چې په خپل خولې ویایي چې میج ایمون راوړی دی حال دا چې د دې زړه نه ایمون نه دی راوړی او د هغه خلک څخه چې يهوديون دي دوی د درویغ ډیر اوریدونکي دي د هغه نور خلک د پورا ډیر اوریدونکي دي چې تو ته نه دی راغلي دی خبره بدلوي ورسته د دینا چې هغه په خپل زوی کې ثابت شي دوی بیا خلک ته کچېره توستا دا دیر کړی شي نو هغه واخلی او کچېره توستا هغه دیر نه کړی شي نو بیا ځون وسوتی او هغه څوک چې الله تعالی د هغې ګمراه کول غوغوړي بیا نو ته د هغه د پوره د الله تعالی په مخ کې د هیڅ شي اختیار نه لرې دا هغه کسون دي چې الله تعالی د دوی د زړه نه د پوکول اراده نه ده کړې د همدوی د پوره په دنیا کې رسوایی ده او د همدوی د پوره په آخرت کې لوی عذاب دی. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دا يهوديون د درویغ ډیر اوریدونکي دي او د حرام ډیر خوړونکي دي نو کچېرې دوی تو ته روشي نو ته د دوی په منځ کې فیصله وکړه یا د دوی نه مخ وړوه او کچېرې ته د دوی نه مخ وړوې نو دوی به تو ته هېڅکله هم د هېڅ شي ضرر در ونه رسوي او کچېرې ته فیصله کوې نو د دوی په منځ کې به انصاف سره فیصله وکړه بېشکه الله تعالی د انصاف کوي وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی د زنا په باره کې فیصله تو ته څنګه وروړي حال دا چې د دې سره تورات دی چې په هغې کې د دې په باره کې د الله تعالی حکم دی بیا دوی د دې فیصلې نه یعنی د تو د فیصلې نه بعد بیرته ګرځي او دغه خلک د سره مؤمنون نه دي.